په دغه ویډیو کې تاسو ته د یو څو جالب او حیرانونکو حقیقتونو او رازونو په اړه وایم چې تاسو به یې په اورېدو ډېر زیات حیرانه شئ. آیا تاسو پوهېږئ چې ساینسپوهانو په فضا کې داسې ستوري هم موندلي دي چې د نیوټرون په نامه یادېږي، چې د دغو ستورو د وزن اندازه ډېره زیاته ده. که چیرې حتی د دغې ستوري څخه فقط د یوې کاشوغې په اندازه ماده واخیستل شي، نو د دغه یو کاشوغې مادي اندازه به د ځمکې د لویو غرونو څخه هم زیاته وي، یعنې د وزن اندازه یې دومره زیاته ده. حتی که چېرته دغې ستوري ته یو انسان لږ ذره ورنږدې شي، نو د دغې ستوري انرژي او فشار دومره زیات دی چې انسان به په څو ثانیو کې له منځه یوسي او ذره به یې کړي. په فضا کې داسې ځایونه هم موندل شوي دي چې هلته هیڅ نشته، فقط ویره، خاموشي او تیاره خپره ده، چې د دغې ځای نوم بوټي سوایډ دی، چې د دغې ځای اندازه د پراخوالي اندازه یې 330 نوري کاله ده، چې هلته هیڅ نشته، نه کوم کهکشان، نه هم کومه سیاره او نه هم کوم ستوری، بلکې هلته خاموشي او تیاره ده، چې ساینسپوهان د دې په راز نه پوهېږي چې دغه ځای ولې دومره خاموش او دغه ځای ولې دومره خالي دی چې هیڅ مخلوق تر سترګو کېږي نه. په فضا کې نه اکسیجن، نه هوا، نه کوم د جذب قوه، نه هم کوم غږ او آواز موجود دی، بلکې هلته هرې خوا خاموشي ده. که چېرته یو انسان هلته هر څومره چغې ووهي، نو د هغه د څنګ ملګری هم غږ نشي اورېدلی، ځکه هلته هوا موجوده نه ده، نو غږ چې دی هوا ته ضرورت لري تر څو خپور شي. همدارنګه که چېرته یو ساینسپوه فضا ته لاړ شي او د هغې لباس کوم ضرر وویني، یعنې یا خراب شي، نو هغه به په څو سکنډو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي، ځکه هلته اکسیجن نشته. او که چېرته ته فضا ته لاړ شي، نو ښکته نه غورځېږي، بلکې همداسې فضا کې پاتې کېږي، لکه اوبو کې یو څوک پروت وي او لامبو وهي. په فضا کې لامبو وهل کېږي، هلته قدم نه وهل کېږي، بلکې انسان هلته تګ او راتګ د لامبو په شکل کې کوي. همداسې هر څه په هوا کې جام پاتې کېږي، ځکه هلته د جذب قوه شتون نه لري.